خالد په داسې حال کې دعا خلاصه کړه چې ټولو ملګرو یې ژړل او خالد همدومره ژړلی و چې مخ یې په اوښکو لوند و. وروسته مصطفی خپلو ملګرو ته وویل موږ او تاسې 100 کسان پر ولسوالۍ حمله کوو. پوهېږم چې هلته به تر 100 زیات کسان وي، خو بری په زیاتوالي کې نه بلکې په اخلاص او د الله تعالی په نصرت کې دی. د جنگ لپاره مې تاسې پر 3 ګروپه ویشلي یاست چې د لومړي ګروپ کسانو سره به 1 پیکا او 1 راکټ وي او د شمال له طرفه به د ولسوالۍ پر دفاعي پوستو لومړی د راکټ ډز کوي او بیا به د پیکا ډزې پرې شروع کوي. په منډه و پوسته فتح کوي چې د دې کسانو شمیر به 15 کسان وي او دوهم ګروپ کسان به د شرق له طرفه د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله کوي او د دوی سره به 1 راکټ، 1 پیکا او 3 کلاشینکوف وي. دریم ګروپ کسان به د ولایت مرکز خواته زموږ څخه لرې په کمین کې ناست وي او 3 کلاشینکوف او 1 توپنچه به ورسره وي. کچېرې الله جل جلاله فتح را نصیب کړه نو تښتېدلی دښمن به دوی په لاره کې تر حملې لاندې نیسي او دا به هم 15 کسان وي. د اول ګروپ مشر خالد، د دوهم ګروپ مشر زه خپله او د دریم ګروپ مشر میوند دی. اول به حمله لومړی ګروپ شروع کوي خو تر هغه به انتظار کوي چې تر څو په مخابره کې ما ورته ویلي نه وي. خو هر ملګری به له مرمیو سره پام کوي، یو ډز کوي. مرمۍ بیخي زیاتې کمې دي. همدا 10 شاجوره، 2 شریده او 4 د راکټ مرمۍ مو هم د تعرض او هم د دفاع دي. وروسته له دې خبرو ټول کسان د خپل هدف په لور روان شول. خالد ځان د پوستې 50 مترې ته ورساوه او د مصطفی امر ته انتظار شو. خو د مصطفی تر امر مخکې خالد نور هم پوستې ته په داسې حال کې ورنږدې شو چې په لاس کې راکټ و خو پوسته کې خاموشي وه. خالد نور هم پوستې ته ورنږدې شو خو دا ځل یې ولیدل چې د پوستې په دروازه کې یو کس ناست دی او تریاک څه کوي او لاسي برق یې ځان ته لګولی دی. خالد د شاله طرفه ورغی او پر ناست کس یې ورمنډه کړه. څنګ کې پروت کلاشینکوف ته یې ور حمله کړه او ترې راپورته یې کړ. ناست کس چې مکمل نشه و داسې فکر یې وکړ چې خپل ملګری دی. نو یې په ګنګوړه اواز ورته وویل ماشین مه ښوروه، راځه نشې ته، نن مې عجیبه مزیدار تریاک پیدا کړي. خالد هم پوه شو چې سړی نشه دی نو ژر شاته شو. راځئ مخکې پیردار نشه دی، دا دی ټوپک یې لا ما راوړی. ملګري هم ورپسې شول او کله چې د پوستې دروازې ته ورسېدل نو یو کس پر ناست کس د ده کلاشینکوف ونیو او ورته یې وویل چې آرام کښېنه او لاسونه دې شاته واړوه. سمدستي د پیردار لاسونه وتړل او ټول په منډه پوستې ته داخل شول. 3 کسانو پر 20 کسانو 1 کلاشینکوف، 1 راکټ، 1 پیکا ونیول. خالد په لوړ غږ پرې چیغه کړه یو هم له خپله ځایه ونه ښورئ. وروسته هغه نورو 2 کسانو یو له بستره راپورته کاوه او لاسونه یې ورته تړل. د پوستې ټول کسان چې شمېر یې 14 کسانو ژوندي ونیول. کله چې مصطفی د ولسوالۍ ودانۍ ته نږدې ورسېد نو پر خالد یې غږ وکړ چې پر پوسته جنگ شروع کړه. خو خالد ورته وویل چې ما مخکې لا خپله پوسته فتح کړه او 12 کسان مې ژوندي نیولي دي. مصطفی ورته وویل چې ته د پوستې له منځه یو څو ډزې وکړه تر څو عسکر د ولسوالۍ له مرکز څخه د پوستې طرف ته درشي. موږ دلته پر ولسوالۍ حمله وکړو او هغه کسان چې هلته درغلل تاسې جنګ ورسره وکړئ. خالد لومړی ټول نیول شوي عسکر د دوی په خپلو ټوپکانو ووژل. کله چې د ولسوالۍ عسکرو دفاعي پوستې منځ کې ډزې واورېدلې نو د پوستې په طرف یې منډه کړه. ډېر کم عسکر په ولسوالۍ کې پاته شول چې په دې وخت کې د مصطفی ګروپ د ولسوالۍ پر ودانۍ حمله شروع کړه او په ډېر لږ وخت کې ولسوالۍ هم فتح کړه. ولسوال او نور مشران موټر ته وختل چې تر څو د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. خو په لار کې د میوند د ګروپ په کمین کې وختل چې ټول ووژل شول او د میوند یو ملګری هم شهید شو. پاتې عسکرو هر یو پر خپله مخه منډې وهلې. جنگ 2 ساعته دوام وکړ او زیات عسکر ووژل شول. وروسته د مصطفی او خالد ګروپونه سره یو ځای شول او ټوله وسله یې راټوله کړه. د ولسوالۍ او پوستې ودانیو ته یې اور واچاوه او د میوند ګروپ کسانو هم له وژل شویو کسانو څخه اسلحه راټوله کړه او موټران یې وسوځول. خپل شهید ملګری یې راواخیست او را روان شول. د شپې 3 بجې ټول بیرته سره یو ځای شول. ټول ملګري زیات ستړي وو خو مصطفی خالد ته وویل چې تاسې په تلوار د شهید جسد هغه پورې هدیرې ته یوسئ. زه او نور 4 ملګري به نیول شوي اسلحه په ځمکه کې ښخه کړو. خالد هم ورسره ومنل. خالد او 14 نورو ملګرو د خپل شهید ملګري جسد هدیرې ته راوړ او قبر یې ورته وکینده. اول یې د جنازې لمونځ ورکړ او بیا یې ښخ کړ. وروسته خالد د خپل ملګري د قبر سر ته ودرېد او ملګرو ته یې وویل آیا تاسې خبر یاست چې شهادت څومره لوړ مقام لري؟ الله تعالی په قرآن کریم سورت آل عمران 129 آیات کې فرمایي هغه کسان چې د الله جل جلاله په لار کې ووژل شي پر هغوی د مړو ګمان مه کوئ بلکې هغوی ژوندي دي او د الله جل جلاله په نزد رزق ورکول کیږي.
نو زموږ او ستاسې ملګری مړ نه بلکې ابدي ژوندون ته یې لار وموندله. الله تعالی شهادت ته زیات فضیلت ورکړی. نو زه لومړی ځان او بیا تاسو ته د دې ملګري د شهادت مبارکي وایم. له دې خبرو وروسته خالد او ملګري د هدیرې څخه را روان شول او له لږ مزل وروسته خالد ملګرو ته وویل چې نور هر یو خپل کور ته لاړ شي او دا راز د ځان سره امانت وساتئ. خالد او مصطفی هم سره یو ځای شول، پر موټر سایکل سپاره شول او دشت ته وختل. سهار په ټوله ولسوالۍ کې خلک حیران وو او پر 8 بجې د امریکایانو هلیکوپټر تیارې هم راغلي. مړي یې ولایت ته انتقال کړل. ماښام د ټولو رسنیو همدا د سر خبرو چې د هلمند پر مارجه ولسوالۍ 250 طالبانو حمله کړې وه او د ولسوال په ګډون یې 58 حکومتي عسکر وژلي او څه باندې 30 کسان یې ټپیان کړي دي. او رسنیو دا هم ویل چې د طالبانو څخه هم 30 کسه وژل شوي چې اکثره یې پنجابیان او پاکستاني فوجیان دي. د دې حملې 2 ورځې وروسته سیمې ته نور عسکر راغلل او یو هفته وروسته امریکایانو هم یوه غټه قرارګاه د ولسوالۍ ترڅنګ جوړه کړه. همدلته خپله میشت شول. له دې وروسته په سیمه کې حالات بدل شول. زیاتو حکومتي کسانو خپل کورونه د ولایت مرکز لښکرګاه ته انتقال کړ او امریکایانو هم نور هره ورځ په سیمه کې ګزمې شروع کړې چې خالد هم له ماینونو څخه په کار اخیستنه شروع وکړه او نور ملګري هم په ماین جوړولو او ښخولو کې وروزل. نور نو داسې ورځ نه وه چې امریکایانو د خپل یو ټانک د لاسه نه ورکړی. هره ورځ به مصطفی او خالد ملګرو ته د ژیړې بوشکې څخه ماینونه جوړول او هغوی به ورته ښخول. مصطفی او خالد په 3 میاشتې کې د امریکایانو 49 ټانګان په ماینونو راوالوزول. نور به هره ورځ امریکایان له ماین او کمین سره مخ وه. یوازې هلمند کې نه بلکې په هر ولایت کې د مصطفی او خالد غوندې د کور څخه شړل شوي په دین مین ځوانانو او طالبانو په نوم د امریکا د ظلم او دهشت مقابل کې د سر په بیه سنګرونو ته رادانګلي وو. د طالبانو شمیر ورځ تر بلې زیاتېده او هغه طالبان بیا را څرګند شوي وو چې یو وخت یې خلکو بیا تصور لا بېعقلي بلل او هغه امریکا یې ننګوله چې نړیوالو ورسره ډغره لیونتوب باله. مصطفی او خالد ټول کلی له امریکایانو آزاد کړ او امریکایان یوازې په خپلو قرارګاهو کې محاصره شول. په کلي کې طالبان آزاد ګرځېدل. یو ورځ مازدیګر خالد مصطفی ته وویل مصطفی له ډېرې مودې وروسته مې بېګاه خپله مور په خوب لیدله او داسې ښکارېدله لکه زما واده چې وي او زیاته خوشحاله وي. مصطفی وخندل. پوه شوم واده غواړې اشنا. خالد وویل نه قسم ټوکې نه کوم، رښتیا مې په خوب لیدله. مصطفی وویل ښه الله تعالی دې وبخښي، خیر زه به واده درته وکړم ځکه مور دې په قبر کې خوشحالیږي. خالد وویل هلکه چوپ شه، ته څه خبرې چې زما مور به وفات شوې وي، کیدای شي هغه هم ما غوندې الله تعالی ساتلی وي. مصطفی وویل زه خیر الله تعالی دې همداسې وکړي، خو اوس که ژوندی وي نو ته به یې څنګه وپېژنې او هغه به تا څنګه وپېژني. خالد وویل آه کما کله مور نو هم له چا ورکېږي. مصطفی وویل رښتیا هم بخښنه غواړم ما ټوکې کولې خو ته غمجن شولې، الله تعالی دې له خپلې مور سره یو ځای کړه.